عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مبارک کور تراغی مور مبارک ای ناستا دا قرآن کریم تلاوت کئی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مبارک میں ورتخپل صادر کے خودلو مور توی گران مورے اے زما گران مورے دی صادر باندی قرآن کریم کے دا تا پلاس کی نیولے دے وی اے بچی صادر دی آگے ڈڑی تکے دا اے زویا صادر دی ڈڑی تکے دا ترانیز دے شاہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مبارک میرا ورطوی اے بچیا زما قرآن کریم پلاس کیوں نیسا چی دیر ارمان دے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ لاندے قرآن کریم نیولے دے مور لگے دا تلاوت گئی تلاوت چخلاشو مور توی اے گران مورے ولید زما صادر رد کرلو ولید زما صادر قبول نکو دا خو نوے صادر دے ما جھٹ کڑے ندے دے باندے مالا اس پوری سر ندے خود لے اس پوری ور باندے د صابن او ابلگی دلی ندی دا خود دکان رکھو ورتوی اے بچیا وگرانیز دی کا ورتوی اے بچڑیا تا تخلق امیر المؤمنین خطاب کئی تبا چائے وقتی اسی نچ بچی دا صادر پا پیسو کے دبل چا پیسی گٹی شوینوی دیکھی بد یتیم پیسی راغلیوی دیکھی بد غریب پیسی راغلیوی اے بچیا زپاغی سیزبان دے قرآن کریم کی خودل نگوالما چہ دا کم سیز ماتا مکمل معلومات نوی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پسترگونا یا ساتی چہ دا چاپ زڑکی دا اللہ یروی اللہ رب العالمین دمر غیرتی باچا دے مرگ بورت زلیل نراولی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اجڑل پا منڈبانے لاڑو خزانچی تو اے خزانچی ما تا یو صادر تا سرا کڑلو دا صادر دا چا دے اگے ورطویلی داد یمن نا گورنر را لے گلے استاد پارا ہی دیا کی ورطوی انا للہ و انا الیہ راجعون صادر را غست واپس بیت المال تروللو ورطوی وورا دا یمن گورنر تخطولی کا چی پورز دا قیمت بید اللہ نا مختور ہے غوڑما کبھی دی مال دا سے تحفرہ اولی گلا یاد ساتا ز استی دا پخ کی ستاد پارا زبہی دی در لے گما تبے نرا لے گئے زمادنی کا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد دے کم مشر چی ہدی قبلی زماد خپلی پیغمبر ارشاد دے چا اللہ بد دی مشر دے خبرنا خیر او برکت والی خیر او برکت پتین والی ہدی بنا قبلو تاثرہ دے دی شان سرہ نہ خائی گی چتا ما تصادر را لے گی واپس شراغ مورتوی موری خبر خودشتے و خدا را تو ہوا چا تا تصفتا او لگے دا عمر بن عبدالعزیز مور صاحب کشف وا دا اولیاء خپل مراتب دی دا اولیاء خپل شان دی یو ځل خپل مرشد پاک ته کېناستم ما ته به ډېر زیات ګډوډ په خوله خبره نشو راتللی نو اولیاء کې ډېر لوی الله پاک څه صفات یې ښودلي هغې بس ما ته وایي څنګه چل دی مالجي بس راغلی نو څه مسله وه هغې باره کې ما چې دعا وغواړئ چې په دې ځای الله رب العالمین به رحم وکړي مسله به خدای حل کړي دعا یې وکړه او د
شپې مخسر مونږ ته ورغله او مخسر منځنه بعد ملاقات شو. سار سلور بجې را پسې عمل ته سړي موبایل کول مولوی سے مبارک دي شاکارو شو. مالا اولیاء عجیبه سوچي اغله پته وجه دا ګناهګار په داسې دی چې اوس حالات ګډوډ دي. نو دي اولیاء ته کشف کیږي مرید سو جوا اور ته بچیا ستاد دې صادر نه داسې بدبوئی ما تراغلا چې زما ضمیر خپکو نو ما څه کور باندې د الله دا عظیم کتاب کې نه خدلو. عمر بن عبد العزيز ورته چې موري یو وعده را سره وکا وی وعده سو چې د مرګ نه وړاندې خپل حالات وګورم چې صبر سره کیږي. الله اکبر. مونږ تاسو لم دا پکار دي ها د شپې جو دکېږي لګ سوچ کوي چې الله ما سره به سبا ورس کیږي سبا بس کیږي. الله دا بے سوچ او د کېدل خو زما په خپل خیر سره دا د کمال انسانیت نه بنوي بلکې دا به د ناقص انسان سوچ وي. د شپې چې و دکېږي نو لګ دا غې نه وړاندې مراقبه کوي د خپل نفس سره خبرې کوي چې نن می ګناه څومره کړی د خدای نه فرمانی می څومره کړی د الله د وړاندې زما سترګې څومره خلاف سنت استعمال شوي د الله د قانون خلاف ورزیرانه غوګونو څومره کړی سترګو رانه څومره کړی جبه رانه څومره کړی لګ دې الله سره خپل ځان ورنږدې کا او الله ډېر غیرتی باچا دی د مور نه ډېر مهربان د پلار نه ډېر مهربان او خسه باغ داسې رب دی چې تا سره کله ځان تشي او سترګې ورته نرم کی زړه ورته عاجزه کی دا مهربان رب د دروازې ټولې کولاو کی ټول الحمدلله. تو بنده وایا سویر زما بندا څه چل دی رب ما نافرمانی کړې ده نافرمانی دي کړې جوړه ما سره کې او رب زه جوړ کوم خدایا بغاوت می کړې سرکشی می کړې ربا جوړ کوم. رب اراده په کومه دروازه راځي په کومه دروازه چې ترازی تا ته زما ټوله دروازې کولو دي بنده ز تا نه خپکم چې زه دې خپکم چیرته بلا شرازه مور نه زیته مینا ور کوي پلار نه زیته مینا ور کوي. مهربان رب د کائنات رب ادمره مهربان دی. دیو جن عزیزانو یو ځلې مولانا محمد عمر فارنپوری سے رحمه الله لوی ولی کاملو بہان میں کی خبر کولا بہان میں کی علماء تا تقریری کولو دا مولانا محمد عمر فارنپوری رحمت الله علیه تاسو لیدلې تک سپین سړیو زانګو کې راوستو بیان شروع شو زنا چیز او ګناهګار تقریبا داسې سلورم سب کې ناستم دا مولانا محمد عمر فارنپوری رحمت الله علیه دخلنه خبر او تعالی هغه خبر داوا چې الله جل جلاله د خپل بنده سره د جوړ یو دروازه نه بندي د الله او د بنده مینسته او یا زره دروازې خدای دا ټول کولاو پرې خودلی بنده ته الله وای ای زما بنده په کومه دروازه راځي ته هر دروازه کولاو دا تا ته هیڅ پابندی نشتا ما ډېر ګناه کړي رب ما ډېر ګناه کړي رب مې وای شرک خو بده نه کړي نه رب شرک مې نه کړي رب وای راځه ويغفر ما دون ذلك راځه جوړه کو سره ته نه خپکم بنده ته چې ما سره جوړه کې زه در سره جوړه کوم. مور ورته وی عمر بن عبد العزيز تا ورته وی اے بچړیا اے زویا ما ته ولې دا خبره کې چې مال دعا وغواړه چې زه د مرګ نه وړاندې خپل انتقام خپل بدلا خپل اجر خپل حساب وګورم ورته وی بچی راشه عزیزانو د عمر بن عبد العزيز مور دا و د عمر فاروق د خاندان نه دا د هغه چا د خاندان نه دا عمر رضی الله تعالی عنہ زوی ورته راغی ورته وی بابا جانا پزړه دې ارمان نه ورته وی اے بچوړیا زما پزړه د ارمان نه چې کاش سخت ګرمي وي مال سره کم وي ظالمی برابر وي او د جناب رسول الله د دین په دفاع کې می jihad کوله jihad فی سبیل الله می کوله دا می ارمان ورته وی پلار بل ارمان دي سره
وی بل ارمان می دا دی چې دو خود غروم رسر را سره وي او ټول می دا الله په لار کې لګولې ټول می دا الله په لار کې لګولې عزیزانو تو عمر بن عبدالعزیز مورم سوګوا بچي دا خبره کې ما ته چې محله دعا وکراشه سویا عزیزانو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه مور ورته وی بچي عدل تکینا د عمر بن عبدالعزیز مور ور باندې صادر واچولو چې کله یې صادر ور باندې واچولو ورته وی بچیا وګورو تلاسي اوسا او الله سره جوړو کا ورته وی رب زه د هر سنه تیر ما خدای ما ته د هر سنه تیر شا بیا وی اے بچیا د الله رب العالمین د خوانه بدر ته فیصله ملاو شي عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د مور په غیږ کې سر پټ کړی دی سترګونه اوښ کې راغلې ورته وی بچی اقرار وکا ورته وی مورې چې ما په شونډو باندې خبره را روانه شوه نو ما ته داسې القا ملو شوه چې الله درته بخنه نصیب کړې ده ما ته داسې القا ملو شوه ورته وی بچیا یاد ساته چې د الله رب العالمین تاسو سره جوړو شو نو الله به رسول الله یو ګناګار امتیم نه پریدي ټول به الله بخي الله به ټول بخي عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه جوړه د الله سره راغلا قران نو اولیاء ته القا کیږي الهام کیږي د موسی علیه السلام ما په ورځ واقعا بیان کړو د دنیا کې خلک ډیر دي زمون بیان ډیر خلک اوري او بعضی مرګري اوي تا خلک به په اعتراض کې نه زبادازي مزلوي وي بل مولا شته کړي یله که زه تاسو ته یو خبره کوم زما بیان بالکل موري مسافر موري زما بیان د خو علماء بیانات اوري دا وی په بیاناتو کې اخلاص وي زه انتهایی کمزور یم زه نه وایم صرف دا یو خبره کوم عزیزانو چې بعضی خبره اچ من کو دی او وجنه کو ابا خامخا یو کتاب کې مونږ لیدلې د ځان نه قرش دا خو منبر د رسول الله دی نو چار رابطه وږي چې مولوی صاحب تا د یوسف علی السلام خبره کړو د به عمرګی رابطه سره دا واقعا ما کتاب نو مرته مال پلان کې کتاب نن دا واقعا بیان کړو وای خاخه مولوی صاحب الله دی خفه مکه زمنګ لک شکو نو مال چې زړګیا مکه او شکدار راځي بعض وخت کې نو اوس په سوګوي چې د عمر بن عبدالعزیز مور ته څنګه او عمر بن عبدالعزیز ته څنګه القاء او الهام شو مور د موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا د پیغمبر مور دا د نبی مور دا د بل نبی مور دا رب ورته الله فرمای منګه وحی وکړه مور د موسی علیہ السلام ته وحی پیغمبر نه علاوه بل چاته نکیږي معنا دلته د وحی پسدا د الهام دا او دا پرې دی اے دا د شاتو مچي تاسو پیژنې دا د شات چتر اخلي څومره خواږه می وای دا الله فرمای و اوحى ربك الى النحل خدای منګه وحی وکړه چالرا شاتو مچي والا ہوتا نو هغه وحی نه دا هغه ته الله پړه کې واچولا نو دا الله رب العالمین کوم چي ته پړه کې اچولې شي نو د عمر بن عبدالعزیز مور پینځل سپاری په یو رکعت کې بویلې ټول وای سبحان الله خدای زمونږ مین دی زما خمور وفات کا استاد ژوندۍ دی الله دی ژوند کې برکت واچي خدای دې ټول په تهجد باندې عادت کی لورګانې مو دې الله په تهجد عادت کی زامن مو دې الله په تهجد عادت کی عزیزانو د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه مور تخپل زوی اے زما ګرانې مورې اے زما ګرانې ادي جانې مور ډېر لوی دولت دی د چا چې مور ژوندۍ وي زما درخواست ده کابیتا شلنے کئی پکتو کی ملاویگی سونے کئی عزیزانو قرآن کریم تا پکتو کی او یعنی کئی ملاویگی لیکن دا مور او پلار مختکتو کی عزیزانو
چې داسې ورته وګوري الحمدلله دا زما پلار دی، الحمدلله دا زما مور ده، ټول وایي دا زما پلار دی، دا زما مور ده. معززو د کائناتو رب در تعامل نامه کې د یو حج او د 12 عمرو ثواب لیکي. کم خلق چې مور او پلار خوشاله ساتي، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مبارک میں مور تا متوجہ دے، اے زما گرانی مور اللہ جل جلالو دا اولیاء و صادر کے ډیر لوی کمالی خان خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دا تندور والا نان بئی پا سر صادر واچولو، خپل صادر وتواچولو، مراقبه ورته شروع کړه. پس کندونو کې تینا الله ولی کامل جوړ کو. دا اولیاء عجیبه صادرونه مور ته وای موري عجیبه ما خو ډیر څه ولیدل، ورته بچیا دا تعالی پته شته دا زما خپل کمال نه دی. او ورته وی چې جی مور جان مال خو پته نشته، مور ډیر لوی دولت دی. ما د خدای په ذات قسم چې دومره لوی ده، زه خو چې کله خوب کې ملاقات وکم بس به ډیر خوشاله یم. زه الحمدلله مور چې د چا وفاتی الله دې مغفرت فرمایي، د چا ژوندې وي الله دې ژوندې لري. اے بزرگانو، مسافرو، حاضرینو یاد ساتئ مور چې د چا نه رضا ده رب ته رضا ده، پلار چې د چا نه رضا ده رب ته رضا ده. مور ناراضه خدای ناراضه، پلار ناراضه خدای ناراضه. لورګانو تم مسافرو زما هغه خويندې مېندې چې بار ملکونو کې اوسېږي هغوی ته وایم چې اے خويندو، اے زما بچیانو، زه درخواست درته کوم چې د چا مور او پلار ژوندي وي د هغې لاس او خپې ښکلوئ، انشاءالله جنت میلاویږي انشاءالله. نو عزیزانو عمر بن عبدالعزیز مور ته وایي مورې دا راته ووایه چې دا څه معامله ده. ورته وایي اے بچیا زما یو مور وه بوډۍ شوه کمزوري شوله، لیکن ما په ژوند باندې مور ته سترګې غړولې نه دي. یو ځلې مور راته آواز وکړلو ما وسپارې د طالبۍ دور کې ما یادې کړې وسپارو کې ما درې نیمې سپارې یو رکعت کې ویلې وي، دویم رکعت پاسېدلم و بچی جانې مور راته آواز وکړو، زړه کې شیطان راته وسوسه واچوله چې ګوره یو رکعت دي دومره سپارې ویلې دي، خیر دې لږ نورې ووایا سلام به وګرځې مور ته به دې لاړ شي. بچی زړه کې مې دا راغلل چې نه 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 نفل د رب العالمین حکم نه، زه به بې نیت وتړم بے بدری سپاری درې نیمې سپاری ووایم، خو د مور حکم نه ماتوم. ما سلام وګرځولو مور تر عالم اے ګرانې مورې دا آواز وکړلو ما ته وی اے بچی جانې ما خو کوټې نه آواز د قرآن کریم د تلاوت اوریدلو، ما ورته ویلي او ادي جانې ما تلاوت کولو. ما ته وی اے بچی تا به خپل رکعتونه برابر کړی، ما ویل مورې زما ضمیر دا نه منل چې زه دې تلاوت ته ولاړه یم ته دې ما ته آواز کې. ما ته وی اے بچی جانې اوسی پاری د قرآن دی یادی کړی دی، الله دې ټول قرآن درته سینه کې رایات کی. زه بچی مور ته راغلم ما د مور لاسونه ځان سره سینې ته جوخ کړل، ما ویل ادې جانې وی حکم کوه یا الله موږ ته د عمر بن عبدالعزیز مور را نصیب کا. یا الله فضا خو هغه فضا ده، زمین او اسمان هغه دی، یا الله مور هغه غواړو خدایا چې شپه کې تهجدو کې ولاړی بچو ته لاسونه بره کړي وي، یا الله زویم داسې د عمر بن عبدالعزیز را نصیب کا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مبارک میں سترگن اخیرالے ورطوی اے مور جانے کلچ تا تمور ورغلی سو حکم ادرتو کو ما تمور حکم کو پاگا ٹیم کی ما پزے کو وی بیا وی حکم داسو چی اگر دیر لگو پلنڈ وقت کی ختم شو واپس رالم نو چی بچی ادر دلم تحجد تا نو چی کلم دا درینی بھی سپاری دا خپل رنبی رکات برابر اکڑی نو سوچ میں داو کو جزا نور عمر پسی ہوا یا کہ دا سپاری اخیری رکات کی بیاو پاتی شی بیابا نو امام بچیا
پینزو سپارو تا اور سولا بچیا خوان دے راکو دے تلاوت مخی دے خوان نو کرے اللہ اکبر اللہ اکبر پا دعا بان انقلاب رازی انقلاب زڑونا بدلائی مکانونا بدلائی حالات بدلائی خاریه بدلائی خوچ کل دعا اثر تا کورنو اب سوی استاد اخلاص سربوی اخلاص مینا محبت بے بدی اللہ کم زیتا رسی وی بچیا کل چی زما سورہ انعام تا ارسیدل سورہ مائدہ ختم شلا سورہ انعام میں شروع للا و بچیا سورہ انعام تا ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتا کلچس لن تنالوا البر سپارہ ختم شوا محسنات ختم شوا لا يحب اللہ الجہر ختم شوا بچیا ما وَإِذَا سَمِعُمْ ختم شلا بچیا ما اتم سپارہ شروع کرا وی ایزو یا کم خونچی تو قرآن کریم پدی او سپارو کی مخی ملاؤ شو واللہ العظیم لس چند دی خون کی نبیا نور سیواشو بچیا لگے اوما وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ لسمی سپاری تا رسید لما لگیم قرآن رازی عزیزانو کلچ ما لس سپاری ڈنبی رکات کی برابر کرے بے رکات تلارم بے اوچتا شو یہ لسم سپارہ میں شروع کرا دمور پا دعا باندے وہی بچیا ما تا اللہ رب العالمین پا آنی واحدہ کی ترائی سپارے اللہ زما پزر کی روا چولے عزیزانو کلا کلا داسی وشی چند دینیکانو خلق ظلن اللہ زر کلاو کی عبداللہ ابن عباس اتکالا عمر دے سمرہ عمر دے اتکالا یہ اولس کلنے کی نبی علیہ السلام ورتے ہوئی تپلان کی قوم تلاش ہو داوی فیصلے ہوگا دے اولس کال سر عمر دے امام المفسرین ورتے ہوئی رئیس المفسرین ورتے ہوئی چاہتے تپوز کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا دمر لوی انعام و دولت سنگ زر لگ عمر کے ملاو شو وی دا دعا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عزیزانو غرض میں دادے کہ دا عمر بن عبدالعزیز مور ورتوی بچیا حرام و نزان ساتا اللہ رب العالمین بدرتا تا دا مرگ نوڑان دے جنت محلات او د بخنه زیر در نصیب کی قرآن فرمائی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ دا اغا خلق دی عزیزانو چې چا په خپل ربانی مضبوطه کلکا عقیده ساتل دا پدی ولار دی تتنزل علیہم الملائکہ ملائک را نازلی کی دید پارا سورتوی اللہ تخافو یردنیوی پتا ولا تحزنو غمجن کی دل دنیوی پتا باندے وورا و ابشرو بالجنہ دا دنیا کے زیرے دے طالب جنت ملاوی کی دا کم خلق دے فسعو الى ذکر اللہ دا کم خلق دے وزر البیع دا کم خلق دے اللہ وی دا اغا خلق دے چه ما سر سودا اکڑا اللہ وی ما سر جوڑا کڑے زبے چا سر ورانا نراولم دے وجنہ نبی علیہ السلام فرمائی زمان رب کہ کم دروازی زمان پا امت کو لوکڑی دا برکات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و ادا زما دعا دا ابراہیم علیہ السلام دا بابا دا زما دا خلی پیغمبر شان دم رلوی دے نمانگ تم دا تعلیم را کئی چھ پخبل عمل باندی با مغرور کی گنا دا ہر سجدی دا برکات دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نو عزیزانو زما موضوع دا جمعی پا مانزہ باندے وا بہرحال بل طرف تا خبر لاڑا دا سی کل کل کی گی اللہ جل جلالہ دی تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پشانتے کامل ایمان منگتا سے ٹھولو تا نصیبہ گرزئی دوئیما بیا خبر رکھو میں انشاءاللہ ستا سے دا مدرسی انشاءاللہ سبا داخلی شروع کی گی یہ درخواست ثابت کلتا سے دعا کو تمہایو بچنگے دے ما تدرگران دے بلون میزان ترانے دیکھو ماویل دا سے چل لے پل زوی در تنخ ہے مڑکم دارانش زوی خوار چاہتا گرائی یہ روحانی بچے میں دے کاروبار کے لگر کاوٹن دے مازان درانے زوی کو مال رازا انشاءاللہ اسم نشت اور سب ختم شی خوشحالی بھئی انشاءاللہ سکون بھئی انشاءاللہ دے جون پہ خون باندے پہ پوشی عزیزان و غرض میں دادے
چې سودا وکي د بالول سودا ده سبا بنوي دا سودا کما سودا چې دنه الله جل جلاله سره با کله سودا کو ان شاء الله.